سلامونه نیکې هیلې افغانانو، خدای مو خوشحاله آباد لره. څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د ایران شیطان او یزید ملک زمونږ په افغانانو باندې د ډېر وخت نه لوبې کوي افغانانو، او په رقم په داسې مرګونو یې وژني چې په دنیا کې یو ملک هم داسې ظلم نه کوي. خو زه د ویډیو په سر کې ټولو افغانانو ته وایم، خصوصا په اروپا کې چې اوس خو دا د کرونا یا د کرنټین مسله ده، موږ به تاسې د دې دهشتګر، د دې تروریست ریاست، د دې انسان وژنې ریاست، د دې ایران په خلاف باندې به خپلې مظاهرې کوو. انشاءالله موږ خپلو ملګرو سره مشورې کوو. د مشورو نه وروسته به موږ د دغې یزید ریاست د سفارتونو مخې ته خپلې مظاهرې او انشاءالله په ګڼ تعداد کې موږ ټول افغانان راوځو په اروپا کې، او دا به په ځان باندې یو فرض عین ګڼو. خو د هغې نه مخکې زه تاسو سره دا ویډیو شیر کې زه تاسو سره مخکې دا کوم واقعه چې شوې ده دا ویډیو تاسو سره ښیم چې یو خو یې وجلي دي، اور یې ورته راچولی. تاسې بیا زه تاسو ته په دې ځای کې د ویډیو کې تاسو ته بعضې شی نه ښیم چې کېدای شي تاسو توجه ورته نه وي. دا تاسو مسلمان را کباب کردن، حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن، قرآن را در عذاب 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 کردن. ببین فرخنده ایمان داشت، نماننده تو یک جان داشت. ببین فرخنده ایمان داشت، نماننده تو یک جان داشت. حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت. شهید بیگناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. شهید بیگناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. تو مهمان خدا کشتی، شهید بیگناه بودی. تو مهمان خدا کشتی، شهید بیگناه کشتی. تو بانوی تبا کردی، تو اعمال سیاه کردی. تو بانوی تبا کردی. افغانانو په دې ویډیو کې تاسې وګورئ چې یو خو یې ورته اور ورچولی، او د اور اچول نه وروسته یو سړی کومک ته نه راځي چې دا د اور نه بچ کړي. یعنې داسې ظلم، داسې ناروا، داسې وحشت په دنیا کې نن سبا په 20 صدۍ کې دا د چا سره نه کېږي. او دغه ایران، دغه دهشتګر دا ایران دا د افغانانو سره ډېر وخت نه کوي. او دا ایران هغه هېواد دی چې یوازې افغانان نه، که هغه د هر ځي د خارجي وي هغې ته په دغه سترګو ګوري، ځکه دا د امریکایانو سره یو لینک لري. که هغه د پاکستان څوک وي، که هغه د افغانستان وي، که د هر ملک وي، دا دهشتګر ریاست، دا تروریست ریاست په هغه نظر وګوري. خو موږ ته افسوس په خپلو افغانانو، په خپل حکومت باندې راځي. موږ ته افسوس په خپلو وکیلانو باندې راځي. موږ ته خپل افسوس په هغه په دې حکومت کې چې بعضې چارواکي ناستې په هغې راځي چې خمیني مردار شو، همدغه رجزیلان ورپسې جړل. دغه بل چې په عراق کې امریکایانو ورته مردار کړو، همدغه رجزیلانو په دې کابل کې جړل. همدغه رجزیلان غواړي چې د ایران ثقافت، د ایران دستور، د ایران شی نه افغانستان ته راوړي. همدغه په دې کابل کې ناست دي، همدغه رجزیلان ناست دي، دغه د هغې ایجنټان.
همدغه رزینانو د کرزي تاسې بیان واورئ چې د 2001 نه تر 2015 پورې د هر خرچه چې دغه ایران ورکوله. افغانانو نور باید موږ او تاسې وده پاتې نه شو. خدایه ته قیامت راولې په افغانانو نور. خدایه ته نور موږ باندې قیامت راولې چې زموږ د بېعزتیانو زموږ د وجلو د دنیا روانې وروره صاحب مهربانه خاندي او زموږ په بېوسۍ وانې. نن زموږ او تاسې نه یو توری په امریکا کې مړ کېږي. په هغې توریانو کې په خدای راسي غیرت ډېر دی. په خدای راسي چې زموږ او تاسې نه توریان خپلو خلکو سره مینه لري. هغه توریان چې موږ او تاسې ورپورې زموږ او تاسې بعضې افغانان پښتانه خاندي چې دا تور دی او دا دي. په هغې کې دومره جرأت دومره دغه شته دی. خو زموږ او تاسې بېوسه افغانان زموږ او تاسې بې اتفاقه افغانان ولې نن سبا په ایران کې نخرې کېږي. دا تاسې وګورئ یو میاشت مخکې اوبو ته یې ورګزار کړه. زه دا وایم چې که چېرته په اشرف غني کې افغانیت وي اسلامیت وي چېرته په دغه حکومت کې افغانیت اسلامیت وي د دغه دهشتګرد د دغه تروریست د ایران سفارت دې بالکل بند کړي. احتجاجاً خو دې دغه کار وکړي که نه. دا کنسلګران دې ورته وشړي ودې دا کنسلان دې ورته وشړي او دا سفیر دې ورته وشړي چې بند. که چېرته تاسې افغانان هستئ که چېرته تاسې مسلمانان هستئ اشرف غني صاحب زه ستاسې د حکومت کې د وکیلانو بې غیرتو ته وایم چې نن یو ټویټ تاسې نشئ ورکولی. نن تاسې یو بیان نشئ ورکولی ځکه چې د ایران نه د بنډلې راځي. ځکه د ایران نه تاسې د ډالر راځي. ځکه د ایران ژبه تاسې په افغانستان کې رسمي کوئ. د ایران په نوم باندې پانتونونه جوړوئ. د ایران په نوم باندې صاحب مهربانه کتابونه جوړوئ په افغانستان کې تقسیموئ. تاسې چېرته دغه واضح شئ؟ تاسې ته نه شرم تاسې کې شته نه تاسې کې حیا شته نه تاسې کې غیرت شته. افغانانو تر څو پورې موږ خاموش یو؟ انشاءالله دا په هر یو افغان باندې فرض عین ده چې دغه د کرانتین دغه د کرونا د وروسته د دې ایران مخې ته د سفارت مخې ته دومره مظاهرې وکړي چې دغه مخې دې دنیا ته ښکاره کوي. دا پوسټرې چاپ کوي دغه ویډیوګانې وښوئ دې دنیا ته. دا داسې حرامي ملک دی داسې یو رذیل ملک دی او د دې چې هر څوک سپورټ کوي په افغانستان کې هغه هم حرامي دی هغه هم مردهګاو دی هغه مور او خور سره زنا کوي. چې هر یو په افغانستان کې د ایران سپورټ کوي چې هر یو د افغانستان کې د ایران کلتور او د هغې ژبه او د هغې عنعنات راوړي زما خاورې ته او د هغې په نوم باندې پانتونونه جوړوي. نالت دې ستاسې په سرونو وانه شي. او بې غیرتو موږ د دې حکومت نه نور څه توقع وکړو؟ دا حکومت خو په صاحب مهربانه ټول د زورواکو د بې غیرتو نه جوړ دی. دغه حکومت خو هغه شان دي دغه سی نوم یې دغه ځان ته چې بیل بیرغ جوړ کړی و که خدای په قهر د خدای ککړ کړي خراساني هغه ونی ورور صاحب مهربانه په فخر سره پرېښودو. د دې نه مخکې بل علیپور دی هغه یې نیولی وروره د په سلهاو افغانان پښتانه یې وجلي. هغه ورور صاحب مهربانه دانش سرور چې په دې حکومت کې ناست دی دغه د ایران ایجنټ دغه صاحب مهربانه هغه پرېښودو. ولې تاسې نن ولې پوښتنه نشئ کولی؟ په دې موږ نه منو د ایران سفارت بند منو. په افغانستان کې د ایران سفارت کنسلګرانې بالکل بندې شي. دا یو رذیل او بې شرفه ملک دی. دا یو فرعون ملک دی. دا موږ ته ټولو ته افغانانو ته چې په هر ځای کې وي ټولو افغانانو ته په سپک نظر ګوري که هغه د هر یو قام سره تعلق لري. او تاسې وکاته چې غوږونه یې پې نیولي او اوچتۍ او ښکاره کویه. نن زموږ په بېوسۍ باندې ټوله دنیا خاندي. قسم درته خورم زموږ د افغانانو د پښتنو په بېوسۍ باندې ټوله دنیا خاندي. که په هر ځای کې پښتون دی که په هر ځای کې دی په هر ځای کې افغان دی هغه ځورول کېږي او هغه ورور سره مړ کېږي هغه ورور سره مهربانه سوځول کېږي. ولې موږ به الله ته څه جواب ورکوو؟ موږ به مرګ نه لرو؟ آیا موږ او تاسې هغه قبر عذاب نشته دی چې موږ او تاسې دومره یو دوه ورځې دا د دې خبره نه ده چې نن رالم فیسبوک ته ما خبرې وکړه او قصه ختمه شوه. داسې خو یو نیمه میاشت مخکې ستا کسان په اوبو کې وروره واچول د هغې چا څه وکړه؟ خبره په دغه حکومت کې خلکو کې ده. خبره په دغه بې ضمیره په دې حکومت کې هغه کړی دي چې د ایران ته مستقیم چمچتوب کوي دلالي ورته کوي د ایران نه پیسې خوري. دلته زموږ ستاسې د افغانستان ته وروره د هغې هر شی دلته افغانستان ته انتقالوي تر دې پورې چې د ایرانۍ پارسي باندې وروره صاحب مهربانه کوشش کوي چې ایراني پارسي افغانستان ته راوړي د خپل افغانستان دري لرې کړي. کوشش کوي چې هغه ایران چې کوم شی فالو کوي هغه دلته راوړي. او بې شرمه بې حیا ستا په ایران کې ستا نه ته درس ویلی شي نه ته په خپل جومات لري نه هېڅ شی کولی شي نو ته په کوم شکل زما افغانستان ته د هغې د شی نه راوړي چې په ایران کې ما ته خپل جومات نه پرېږدي.
د امام صاحب مذهب ماته نه پرېږدي، زما اصحابو پسې کنځلې کوي، زما بیبیانو پسې کنځلې کوي، او تاسې خړ سترګې دلته په کابل کې ناست استئ، تاسې بې ضمیره دلته په کابل کې ناست استئ، تاسې د هغې د ایران نمایندګي کوئ. زه په عبدالله باندې غږ کوم چې عبدالله ما ته معلومات دی چې ستا جیبونه د ایران د ډالرو نه ډک دي، ما ته معلومات دی دغه نور دغه معاون چې دغه دانش سرور دی او دا نور دي. تاسې د خدای په قهر ککړ شوي دي افغانانو په دغه باندې لږ رحم وکئ. تاسې نه عزت، تاسې نه شهرت، د دې هر شی تاسې د خدای پاک دې تاسې تباه او برباد کړي. تاسې نور زمونږ په سرونو باندې لوبې وکړې په دنیا کې. نن موږ پورې دنیا خاندي، نن موږ پورې زموږ بې وسې پورې افغانانو زه یم چې خدای قیامت راولي، خدای دا قیامت هم دا نر راولي په افغانانو په پښتنو. موږ خو وروره تاسې دا ظلمونه وګورئ، داسې ظلم تاسې دا د ویډیو د بیا ښیم، تاسې دا ویډیو وګورئ چې دا کله دا موټر ایشتلی د هغې نه وروسته باید دا خو ضروري وه چې د ایران د دې بې غیرته ملک نه څوک یو دا خو راغلی وي، کومک خو چا کړی وي، کومک هم نه کوي. دا وګورئ تاسې دا دغه ښیم، دا وګورئ دا ویډیو کې تاسې ښه وګورئ، تاسې ښه توجه وکړئ، کومک ته هم څوک نه راځي، پرېږده چې وسوځي. دا وګورئ دا همداسې سوځي. تا خدای دومره ظلم په دنیا کې وشي، موږ ځان ته افغانان ویو، موږ ځان ته پښتانه ویو، موږ ځان ته مسلمانان ویو، نالت دې زموږ پارشي وانه شي. د ایران سفارت بند، د ایران کنسلګري بند، اور ورته ور واچوئ افغانانو په افغانستان کې، اور ورته ور واچوئ د دې کنسلګرۍ او سفارتونو ته. نه هم دی په کار د دې دهشتګر ایران موږ دغه سفارت او کنسلګري. دا وګوره دا کوم ظلم دی، دا تاسې وګورئ. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن، قرآن را در عذاب کردن. خدای دومره ظلم، دومره ناروا. تاسې وګورئ، لږ دې ویډیو ته وګورئ. دلته کومک ته څوک نه راځي، د دې کومک ته څوک نه راځي چې په دې باندې وروره د اوبو ټانکر ته دغه وکړي چې اوبه پرې ور واچي، یا وروره څوک د دې کومک وکړي. دا موټرې تېرېږي را تېرېږي، تاسې دې ته توجه وکړئ. یو متن راکړو، وګوره دا موټرې تېرېږي را تېرېږي، او دا افغانان دې مړه کېږي، اوس اوبو راوړي دي که نه، هغه زخمیان اقربانان ته پراته دي. وګورئ ورته خدای چې داسې ظلم به اسرائیلیان وکړي، داسې ظلم به بل کوم هېواد وکړي. دا وګورئ، دا ستاسې افغانان دي، دا ستاسې مسلمانان دي. موږ کې غیرت، موږ کې پښتو پاتې ده. دا وګورئ کومک ته څوک راځي نه. دا وګوره دا وګورئ ناروا ته. دا حال دی افغانانو. موږ ماله ته ویل قسم دی چې موږ نه هغه توریانو کې غیرت او دغه ډېر پاتې دی. موږ کې یو شی هم پاتې نه دی، ولکن نه مسلماني پاتې، نه افغانت پاتې، نه وروره غیرت پاتې. هر شی زموږ نه تللی، هر شی زموږ. زه په ټولو غږ کوم، په ټولو، په اروپا کې چې په امریکا کې وي، که په کاناډا کې وي، که په هر ځای کې وي، ورونو راوځي به د دې ایران سفارت مخې ته. انشاءالله موږ دلته مرګړو سره مشوره کوو. موږ به انشاءالله دلته د دې په برطانیه کې په لندن کې چې کوم د دهشتګر ایران سفارت دی، د دې مخې ته به انشاءالله موږ مظاهره کوو. خو تاسې ټولو ته دا وایم چې دا تاسې باندې فرض عین دی، په کورونو کې مه کښېنئ. او دا ایران، دا ګوره، دا ایران یوازې ستا د خاورې نه، دا ستا د دین هم دشمن دی. دا یوازې ستا د وینو نه، دا ستا د وروره په کلتور او په دغه کې هم درنه وځي وروره. دا ستا په ژبه کې، ستا په هر شي کې کار کوي. ورشئ په کابل کې وګوره، ډېر کتابونه د دې خمینه او د بل په نوم باندې چاپ شوي دي. ورشئ وګورئ، په قرآن شریفونه چاپ کړي، په هغې کې په څپو کې وګورئ، په بار چاپنه چې کړي، د دې نوم یې پرې لګولی. دا وروره زموږ د بیبیانو یو سړی زما د بیبي دغه کوي، زه هغه ته دغه وایم، هغې سره به زه تعلق ساتم.
داسې بې حرمتي خو ستا نه امریکانۍ کوي نه روسیې کوي. کومه بې حرمتي چې ستا مهربانه کوم بې عزتي چې ستا مهربان په سپک نظر چې ستا بیبیانو ته او ستا صحابو ته دا ګوري او د هغې ایجنټان په کابل کې ناست دي ستا مهربانه او باډیګاټان ورسره دي 50 موټرې ورسره دي مخکې وروسته برز او برز دی ورته ستا مهربان. دا کوم افغانیت موږ کې پاتې شو؟ دا کوم موږ کې اسلامیت پاتې شو؟ موږ ځان ته مسلمانان ویو؟ موږ ځان ته افغانان ویو چې د ایران فرهنګ زموږ په افغانستان کې عملي کېږي؟ د ایران په نوم باندې ستا مهربانه زموږ په افغانستان کې پوهنتونونه جوړېږي او په هماغه پوهنتونونو کې ستا د بیبیانو حرمتي کېږي، ستا بیبیانو ته کنځلې کوي، ستا صحابو ته کنځلې کوي. په هماغه پوهنتونونو کې په کابل کې جوړ کړي دي په نورو ځایونو کې. او بیا دې هلته وژنې، هلته دې سوځوي، هلته دې اوبو ته ورچوي. دا به غیرت وي؟ دا به زموږ اساسي دغه وي؟ نه. بالکل او عبدالله او اشرف غني او نور چارواکو یا سالم احمد صاحب یا نور ټول ته وایم د په افغانستان کې د ایران سفارت بالکل بند، احتجاجاً بند، کونسلګري بند. په خدای چې دا کار ورسره ونه کوي، دا دومره رزیل او بې شرفه هېواد دی دا ایران، دا دومره مغروره خلک دي. په خدای رسېده چې په دې انګلینډ کې ځان ته دې په یو مغرورت ګوري دا ایرانیان. دې تا ته دلته په سپک نظر ګوري، خو دلته شکر الحمدلله افغانانو ته جواب ورکوي. ځکه هلته دې شی نشي کولی. په ایران کې ورشئ ته په خپل مذهب باندې دغه نشي کولی، یو کار نشي کولی، ته مکتب نشي ویلی. دا غرور پټې خبرې نه دي. زموږ چارواکو خصوصا دې وکیلانو ته زه حیران یم. چا وکیلانو تاسې مرګ لرئ که نه لرئ؟ تاسې د خدای تباه او برباد کی چې تاسې هم دې 50 باډیګاټان هم ساتلي دي، ورور شل موټر هم ساتلي دي، مېره مخکې وروسته ځنه خلک روان دي. تاسې د دې افغانانو تاسې دلته دغه ته چېرته تللي یاستئ؟ تاسې د دې لپاره تللي یاستئ چې د دې مظلومانو افغانانو پوښتنه وکړئ. نن تاسې وګورئ، تاسې ما ته د دې وکیلانو لیست راواړوئ چې څومره د ایران په خلاف باندې خبرې کړي. راواړوئ دا لیست چې څومره جدي دا معامله حکومت اخیستې ده. سبم کرونا وژني سیا مهربانه، سبم دا سبم وروره څوک به راته ورونه اچوي، څوک به اوبو کې اچوي. او زموږ ورور سیا مهربانه زموږ نرسې انسانیت او دغه ناتلی سیا مهربانه خاموشه ناست یو چې پلانې زنده‌باد او بیسانې زنده‌باد او مرده‌باد. نه ورونو، موږ او تاسې به جدي عمل کوو. په خدای رسېده چې نن یو توری راپاسېږي، هغه د امریکا نه د خپل یو توري پوښتنه کوي. که موږ چې ته داسې راپاسېدو، ولا کې زموږ افغانان ووژل شي، ولا کې زموږ افغانان څوک وځوروي، ولا زموږ افغانان به په هر ځای کې عزت وي. زموږ د پاسپورټ زموږ د افغان نوم ورپورې وي، ته مهربانه په دنیا کې بې عزت وي. نن ځکه بې عزته دی چې زما په حکومت کې دا کړی د دې پوښتنه نه کوي. نن ځکه بې عزته دی چې هغې خلکو ته معلومات دی ایران ته چې د وروره د دې د پوښتنې څوک نشته دی. یو دوه ورځې به خبرې، نوره خبره ختمه. نو د دې پوښتنه پکار ده، د دې دغه پکار ده. تاسو په کلکه غږ کومه چې یا افغانانو د اروپا کې کم از کم په اروپا کې خو چې هر ځای کې تاسې راووځئ او د دې فرعون ایران په خلاف باندې د دې د سفارتونو مخې ته مظاهرې وکړئ، د دې کونسلګریانو مخې ته دا وکړئ. او د حکومت نه دا یو غوښتنه ده. نورې خبرې وروسته د دې پوښتنه خو به نه کوم ایرانه او دهشتګر ایرانه، د دې پوښتنه به نه کومه، خو اول دا سفارت په کابل کې باید چې بند شي. بالکل سفیر خپل راوغواړي، خپل سفیر ورته ورولېږه. موږ ایران ته څه ضرورت لرو؟ همداسې ورور کونسلګرانې دې بند دي. احتجاجاً دا کار خو کوئ که د حکومت کې دې کړی ته زه وایم. او که نه کوئ نو بیا تاسې په دې شي کې شامل هستئ. بیا تاسې د افغانانو وژل غواړئ، بې عزته کول یې غواړئ. زموږ افغانان ډېر ځورېږي په دې اروپا کې، زموږ افغانان ډېر په دې ترکي کې ورور اوبو ویوړو، مهربانو په سپو باندې وخوړل شو. همداسې په ایران کې، همداسې په نورو ځایونو کې، په یونان کې، همداسې په ایټالیا کې دا تاسې دا به ویډیوګانې کتلي. نور دې بس کړي دا شی، نور د خدای په لحاظ باندې، نور د خدای په لحاظ حکومته تاسې که دا دغه نشئ کولی، استعفا ورکړئ، بس ختمه قصه ده. نور خلک به راشي په افغانستان کې، نور خلک شته دي، خو په دې شکل باندې نور د برداشت نه خبره وتې ده. دا ویډیو چې هر سړی ګوري که کافر او که مسلمان د زړه نه وینې څڅېږي. او مګر زموږ په بېوسۍ او زموږ په بېغیرتۍ باندې هر سړی موږ پورې خاندي چې نالت دې په افغانانو پښتنو باندې شي چې د خپلو خلکو پوښتنه نشي کولی. داسې په دنیا کې پرې نخرې کېږي. نور هم په الله سپارمه، خوشحال آباد اوسئ. انشاءالله پروګرام به د مظاهرو خامخا جوړو او په دې باندې به انشاءالله ملګرو سره رابطې وکړئ چې په هر هېواد کې هستئ او پروګرامونه جوړ کړئ، مظاهرې ته آمادګي ونیسئ. دا ډېره ضرور ده چې د دې دهشتګر ریاست، د دې ایران ریاست مخ دنیا ته وښیو. په الله سپارمه. خدای خوشحال آباد لره. بس غمونه دې کم غم بچاړو. خدای په امان.